څومره چې اوس د افغانستان چینلونه د هندي فلمونو ګډاګانو سندرو او ثقافت لپاره کار کوي د هندستان چینلونه هم دغه ورته کار نه کوي لکه چې د افغانستان چینلونه ورته کار کوي. زه دا سوال کوم چې دغه هندي فلمونه ډرامې مسلسلونه اداګانې چې تاسو په دې ټلویزیونونو کې وړاندې کوئ دا د چا ثقافت دی چې تاسو کار ورته کوئ؟ ولې د هند ثقافت لپاره وړیا خدمت کوئ؟ ولې د هند ژبې لپاره د هغو د عاداتو لپاره حتی په دې پروګرامونو کې د هندوانو مذهبي رواجونه چې هند بت ته کوم حرکات اجرا کوي سلام ورته کوي سجده ورته کوي انحنا ورته کوي هغه هم دوی د دې فلمونو نه وباسي نه سانسور کوي. څنګه جوماتونه ورانوي او کلیساګانې جوړوي په داسې ملک کې کلیسا جوړوي چې په هغې کې مسیحیان نشته په داسې ملک کې د کرسمس د عید مناسبات په ټلویزیون کې وړاندې کوي په داسې ملک کې چې هلته څوک هېڅ افغان بل افغان ته هپي کرسمس نه وایي په هغو کې نصارا باشندگان شته په هغو کې ته سر دې نه وینه کلیساګانې جوړوي په هغو کې د کرسمس میلې جوړوي په هغو کې د کرسمس کارتونه توزیع کوي او په هغو کې د سانتا کلاز مجسمې نشر کوي په ټلویزیون او په غیر ټلویزیون کې هماغه د امریکایانو ونه راوړي ورته او هماغه بدنې او سندرې ورته بولي دا د چا ثقافت دی؟ دا افغاني فرهنګ ته خدمت دی چې وزیر د فرهنګ د اطلاعات کلتور زما د بابا ګټلی غنیمت شوی ټوپک چې د انګریزانو نه اخیستی او د ده سره په موزیم کې ایښی دی هغه ټوپک دی را اخلي او د انګریزانو قومندان ته جنرال ته یې اوس بېرته د پلار د بابا د میراثو د ترقۍ په شکل بېرته هدیه ورکوي. دا افغاني ثقافت ساتي دا افغاني فرهنګ ساتي دا افغاني فرهنګ ته خدمت دی چې د افغانستان د ټول تاریخي یادګارونو هدیارونو موزیم چې په طلایي موزیم چې په هغه کې وه طلایي موزیم چې په ارګ کې جوړ شوی وه دا طلایي موزیم د کمونست د ظاهر خان دوره یې تېره کړه د کمونست داود خان دوره یې تېره کړه د کمونستانو دوره یې تېره کړه د مجاهدینو دوره یې تېره کړه د طالبانو دوره یې تېره کړه دا چې تاسو ورته غله وایئ چور والا وایي دا طلایي موزیم چور نشو دغه طلایي موزیم تاسو د نندارتون په نامه باندې امریکانو ته وروسته په امریکا ته یوړله دغه احساس وکړئ چې خارجي فوجونه د ملک نه وباسئ دغه احساس وکړئ چې انګریزانو ته د دښمن په سترګه وګورئ د پلار د قاتل په سترګه ورته وګورئ که نور نه وي د موزیم دغه اسلحونه وشرمېږئ چې تاسو اوس انګریزانو ته پرېږدئ ورکوئ.